په ژوند کې ثواب ګټل هغه ډېر اسانه دی. ضروري نه دی چې انسان پیسه ولري او د پیسې په ترو باندې د یو چا سره ښه وکړي. د ښه کولو ډېرې طریقې دي. مثال د یو چا زړه ضعیري په ډپریشن کې هغه د دا شي څخه راوباسي، دا هم یو ثواب لري. په لاره کې یو ډبره پرته وي، دا ډبره د لارې څخه لرې کړي چې یو بل مسلمان دې له وجې خوږ نسي نه، دا هم ثواب لري. دا قسم ډېر طریقې دي، ډېرې لارې دي چې کښنی کښنی انسان ته معلومیږي او د هغه دومره ثوابونه وي چې انسان سوچ نسي کوی. مثال کے طور باندې موږ د فاونډیشن کارونه کوو، د یو خوار مسکین आवाज پورته په سوشل میډیا کې ورکو. نو که څوک د پیسو واس نه لري او دی خالي مایز دومره وکړي دا ویډیو دی شیر کړي او ویډیو شیر کړي، بیا د پروفایل کې څوک دا ویډیو وګوري او دا ویډیو له وجې هغه کم خوار مسکین ویډیوز جوړه شوې ده هغه ته ډونیشن ور واستوي، نو د هغه له وجې څومره ثوابونه وده ته میلاویږي، هغومره دا چا چې دا ویډیو شیر کړې ده و هغه ته میلاویږي و موږ ته میلاویږي. دا قسم نور هم ډېرې طریقې دي. الله خپله وایي چې مسلمان خالي د نیک کار اراده دې خالي مازې وکړي زه ثوابونه ورکوم. مثال کے طور باندې ستا دا سوچ چې پیسه نه لرې، خواهش د هغې چې یاره زه یو مسجد جوړ کړم، یو مدرسه جوړه کړم، خو هسې نه لرې، خو خالي تا اراده وکړله د کار کولو څه مخکې الله د هغه اجر ثواب درکوي. زما خپله یو دا ډېر غټ خواهش دی، د زړه ارمان مې دی چې الحمدلله زما هر جایز ارمان خدای را پوره کړی دی. دا مې یو غټ ارمان دی چې یو هسپتال جوړ کړم د خوار مسکین لپاره چې په هغې کې د دوی پرې علاج وشي. اوس که زه وس نه لرم، خواهش مې د هغه دی، نو د جوړېدو څه مخکې خالي دا زه پوزیټیو سوچ لرم د انسانیت د خدمت، د هغه له وجې مسجد وي د هسپتال به جوړ سوی لا نه دی، خو خدای هغه اجر و ثوابونه په ایډوانس کې لا راکوي. نو د دې څه ظاهره ده چې هر هغه کوچنی کار چې انسان ته یو کوچنی ثواب معلومیږي، د هغه کم اجر ثوابونه چې هغه انسان په سوچ کې نسي راوستی. روزاتي هغه یو ډېر مشهوره عالم تېر سوی، بزرګ تېر سوی دی، دپشین دی. د هغه یو زوی ما ته ویلې چې دا ویډیو چې ته خالي د مسجد د جوړه کې او څوک یې وګوري او بیا هغه پیسې د مسجد له راواستوي، څومره ثوابونه سي و هغه ته میلاویږي د هغومره و تا ته هم میلاویږي. نو دا قسم ډېر دی اسانه دغه دی چې انسان سوچ نسي ورته کوی، د هغه له وجې کیدی سي خدای یو انسان معاف کړي. خدای خو دومره رحیم کریم ذات دی، هغه بس دا ستا کوچنی کوچنی ته بې په سوچ کې نسي راوستی، داسې کارو ته ګوري، داسې د ثواب و کار ته ګوري چې یاره ته به دا به یو معمولي ثواب کار یې او د هغه له وجې خدای به دې معاف هم کړي. نو د ثواب کتلو ډېرې اسانه طریقې دي. هغه دا دي چې کوچني کوچني کارونه چې به دا سوچ دا به کوچنی ثواب وي، هغه کارونه کوئ، خدای بیا اجر درکړي.